که تاسو دا غواړئ چې زموږ اخره خاتمه په ایمان شي نو نیک عمل نه زور ورکوئ او د بدو اعمالو نه ځان لرې ساتئ ځکه چې هېڅ پته نه لګي کله تا نه دا څه وشي. زه مثال درکړم، یو سړی د سګرټ لګولی سګرټ څکي والعیاذ بالله، الله دې موږ ټول ساتي. یو سړی سګرټ څکي، خو دی به دا ګارنټي موږ له راکړي چې د دې سګرټ څکو په دوران کې به دنه ساه نه وځي. څوک دا ګارنټي ماله راکولی شي؟ نشي راکولی. یو سړی ټي وي ته ناست دی، یو سړی فلم ته ناست دی، یو سړی سندره اوري، یو سړی د جنۍ تصویر ګوري، پردۍ جنۍ، یو سړی لګړ فلمونه ګوري، یو سړی غلطې رابطې ساتي په نیټ باندې، او د دقې په دوران کې د دنه ساه ووتو، دا سړی به الله له څه جواب ورکوي؟ څه جواب به الله نه ورکوي؟ ځکه ما دا واقع بیان کړې وه، د یو بیان په کې تاسو به اورېدلي مې کېدای شي. یو عالم دا واقع بیانوله د یو کس چې ما پېژندو، وی هغه راته خبره کوله د خپل یو کشر چې هغه کور کې موږ کتو او نه و، کمره کې هم نه و، په چیخانه کې هم نه و، منډو کې هم نه و، مور ورته هم اواز کوه، ورته هم اواز کوه، ځوان هلک و راشه کوم ځای کې. نو بیا چا به دا ویلي چې باتروم کې به یې کېدای شي. نو چې کله باتروم له ورغلي د هغې دروازه بنده وه، دوی ورته ورټکولی دی، چغې ورته وایي فلاني روزه روزه، اواز نه راته ویرېدلي، دا ور یې مات کړی. وایي چې دا ور یې مات کړو نو هغه هلک دننه مړ پروت و. دا ګټه خبره نه ده، دا ګټه نه ده، دې نه ګټه دا ده وایي مړ پروت و او په موبایل کې ورته لغړ فلم چلېدو، او ده په هغه ټیم باندې د لاس هغه زنا کوله، د لاس هغه شهوت یې پوره کوله. نو لاس یې په عورت باندې و، دې حال باندې سړی مړ پروت و. وایي لاس یې په عورت باندې و او لګېدلی ورته په موبایل کې فلم و او پروت په باتروم کې و. اوس دا یو خاتمه ده. یو سړی به دا وایي نه 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 په ما داسې حالت نه راځي، دا ته څه وایې په تا داسې حالت نه راځي؟ ته چې را کومه ګناه کې تا ته څه پته ده چې دې منځ کې به ته مړ کېږي که نه مړ کېږي؟ یو سړی یو ګناه کې اخته دی او الله ترې ساه واخېستو، دی به الله له څه جواب ورکړي؟ که یو سړی د الله بندګي کوي او مړ شي، الله اکبر. لکه مثال پرې ته ذکر کوم، حدیث کې دا راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله حج له لاړه، هغه یو حج کړی دی، نبوت نه بعد یو حج یې کړی او هغې ته څه ویلی کېږي؟ حجة الوداع. د دې حج په دوران کې یو سړی د اوښ نه راولید یو صحابي، او د اوښ بیا په لته ووه مړ شوه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته وویل، وایي دی په ده په احرام کې کفن کوي، بل کفن به ورته نه اچوي، او سر به ولم نه پټوي، او خوشبو به هم نه لګوي. صحابه کرام وایي یا رسول الله ولې؟ وایي فانه یبعث یوم القیامة ملبیا. دا سړی به د قیامت په ورځ راپاڅي او دا خپل عمل به پوره کوي، د ده ته راغلی او تلبیه ویله که نه، لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. نو کله چې اسرافیل په شپېلۍ کې پوکې وکړو که نه، نو دا سړی به سره د دې احرام راپاڅي او تلبیه به وایي لبیک اللهم لبیک. ګوره په عبادت کې مړ شو، دا یې حال دی. او چې سړی په بدو اعمالو کې مړ شي، الله زموږ د ټولو حفاظت وکړي. والله چې زما خپل ځاني دا سوچ دی، او ستاسو به هم انشاءالله دا سوچ وي چې اخره خاتمه به زما ګورئ څنګه کوي. زه د خپل ځاني زه خو دا ډېر غټ سوچ کوم، ډېر غټ سوچ کوم چې ګورئ الله به رانه راځي په هغه وخت کې، او که نه پته نشته چې په هغه وخت کې به د الله په یو بندګۍ کې مصروف یم که نه یو ګناه کې به لګیا یم. پته نشته ګاډی به اکسیډنټ کېږي، زه به مړ کېږم، او پته نشته چې څوک به مې مړ کوي، او پته نشته چې خوب کې به مړ کېږم، پته نشته هارټ اټیک کې به مړ کېږم. ډېرې د سوچ خبرې دي، ډېرې ګټې د سوچ خبرې دي. او څوک دا نشي ویلی چې په ما دا مرګ نه راځي، راځي به په هر چا به راځي، او څنګه به راځي دا یو سوال دی. که تاسو دا غواړئ چې اخره خاتمه دې په ایمان شي، او دویمه د مرګ دا سخته د باندې اسانه شي، د مرګ دا سخته، نو څه به کوې؟ نیک اعمال له زور ورکوي. نیک عمل کوه، الله به درته د ځنکدن هغه سخته هم اسانه کړي. د ځنکدن ګوره ډېره لویه سخته ده، ډېره لویه سخته ده. ځکه عمرو بن العاص رضی الله عنه دا یو لوی صحابي دی، مشهور صحابي دی، مشر صحابي دی. هغه به دا خبره کوله
وایي زه حیران یم هغه کس ته چې په ده باندې زنکدن راشي دماغ یې کار کوي ژبه یې کار کوي او بیا هم دا نشي بیانولی چې په ده باندې څه حالات دي دا خبره به یې کوله بیا یې وروست په ده باندې زنکدن راغی چې کله پې زنکدن راغی د ده زوی دی عبدالله بن عمرو دا هم صحابي دی وایي ما دې خپل پلار ته وایي چې پلاره تا به دا خبره ډېره کوله چې زه حیران یم هغه سړي ته چې ژبه یې کار کوي دماغ یې کار کوي دی په زنکدن کې او بیا هم دا نشي بیانولی چې زما اوس څه حال دی نو نن راته ته بیان کړه چې ستا څه حال دی هغه ورته وایي زویه ډېرې خبرې نشم کولی تکلیف ډېر دی خو مختصر داسې ده داسې سخته راباندې ده لکه د اسمان چې راولېږي د دې ځمکې سره جوړ شي او زه پکې په منځ کې رابند شوی یم او په ما داسې سخته د زویه وي لکه یو سړی چې د احد غر راوړي د مدینې دا غټ غر او زما په دې مرۍ احد دی او وایي داسې سخته ده راباندې زویه لکه یو سړی چې غني راوړي زما په دې بدن کې دن نه کي او بیا دا غني راکاږي او د هغې سره زما د رګونه بهر ته راوځي دومره سخته ده په ما باندې که تاسو دا غواړئ چې په دغه وخت کې الله ستاسو مرسته وکړي او که تاسو دا غواړئ چې په دغه وخت کې الله تاسو ته کلمه نصیب کړي او که تاسو دا غواړئ چې په دغه وخت کې الله تاسو نه راضي د نیکو اعمالو له زور ډېر ورکوي د الله بندګي سهار ماښام کوئ الله به ته د هر څه اسان کړي الله د مجرمانو یو ارمان را نقل کړی دی په قرآن کې چې کله په دوی باندې مرګ راشي نو څه وایي قال رب ارجعون یا الله ما واپس کړه دنیا ته څه چغې وایي وایي الله ما واپس کړه دنیا ته نو دنیا کې څه کوي جایداد دی نه پاتې دي هغې پسې ځي که نه تجارت دی و هغې منداره کې که نه نه ښځه به دنه پاتې شي یا ښځه به ته یادېږي ځکه واپس ځي رب ارجعون که نه بچي درته یادېږي هغې لپاره واپس ځي نه نه رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا یا الله ما واپس کړه دنیا ته چې زه نیک اعمال وکړم د مال لپاره واپس نه راځي ګوره د بچو لپاره واپس نه راځي نه د دې ځمکو جایدادونو لپاره راځي په کوم باندې چې نن زما او ستا جګړه روانه ده او د کومې لپاره چې زما او ستا لوی محنت روان دی نه نه د دې لپاره نه راځي وایي الله صرف مې دې دنیا ته د دې لپاره واپس کړه چې ستا بندګي وکړم او نیک عمل وکړم او ته رانه راضي شي الله ورته وایي کله هېڅ چېرې نشي کېدی انها كلمة هو قائلها دا یو خبره د هغه وکړه ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون او بیا خو د برزخ ژوند به شروع شي د هغه دویم پیر راپاسېدو پورې به بیا دا سړی د برزخ ژوند تېروي بیا څوک راتلی شي دنیا ته که تاسو دا غواړئ چې دا ارمان ونه کوي چې ما دنیا ته واپس ولېږم زه نیک عمل کړو نو اوس نیک عمل له زور ورکړه اوس کوشش شروع کړه اوس محنت شروع کړه